د طالبانو حکومت د سیاسي مخالفانو دوه ورځنۍ غونډه په وینا کې پیل شوه. سلام، وخت مو بخیر. په مو کې د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت ځینې سیاسي مخالفان د یو دوه ورځنۍ ناستې لپاره د اتریش پلازمینه ویانا کې راغونډ شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نامه د ټلوالي مشر احمد مسعود هم چې وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت خلاف وسلوال فعالیتونه کوي، دې ناستې ته ورغلی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داد فارسپان ته مخکني جهادي مشر محمد محقق، د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد مانوي او د ولسي جرګې پخوانی غړی حضرت علي د دې ناستې نور پیژندل شوي ګډونوال دي. ښاغلي سپانته دې ناستې ته ویلي، هیڅ بهرني ځواک ته سوال موږ موخې ته نشي رسولی. موږ باید له خپلو تیرو تاریخي تجربو او تیروتنو زده کړه وکړو. د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظري په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د 4م ځل لپاره له 65 د ډیرو سیاسي او مدني ډلو استازي په وینا کې راغونډ شوي چې په ګډه افغانستان کې د ولسواکه راتلونکي لپاره کار وکړي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې یوه اونۍ وروسته به په دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د درېیمې ناستې کوربه وي. دا ځل د طالبانو حکومت هم د دوحې په دې ناسته کې د ګډون پریکړه کړې او ظاهرا دا هڅه به کوي چې خپل نظام ته نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ښاغلي نظري لیکي، موږ د افغانستان په چارو کې له ټولو ښکېلو هیوادونو غواړو چې د راضي کولو او خیالونو مات شوي سیاست څنډې ته پرېږدي. په ویانا کې د دې دوه ورځنۍ ناستې په خبرپاڼه کې راغلې تمه ده چې دا ناسته د ګډونوالو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو واټن د رالنډېدو لامل شي او د افغانستان راتلونکي په تړاو د یو واحد او ګډ لیدلوري د رامنځته کېدو زمینه برابره شي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې خبر